الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دې آیت د سورۃ النساء کې سو اجمالو او په سورۃ وای نور کې دغه تفسیر ذکر شو. دې ته ویل کېږي تفسیر د قران. وای تفسیر د قران په قران سره سوایا منفصلا. تفسیر د قران په قران سره منفصلا. بل مثال هم تاسو خو دې شي. سورۃ مائده دریم نمبر آیت شپږمه سپاره تاسو راوړو. شپږمه سپاره سورۃ مائده دریم نمبر آیت. دریم نمبر آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به. راوړو سورۃ مائده شپږمه سپاره دریم نمبر آیت حرمت علیکم المیتۃ. په دې آیت مبارکه کې الله پاک دو قسمه محرمات ذکر کړي. یو محرمات د خدای، یو محرمات د عبادو. دې خبره پوهیږي. یو هغه شی دی چې هغه الله حرام کړی دی، دویم هغه شی دی چې هغه مخلوق د ځان حرام کړی دی. دغه رنګ دویم نظر د الله، نظر د غیر الله. یو هغه نظر وی چې د الله د پاره وي، یو هغه نظر وی چې هغه د مخلوق د پاره وي. نو محرمات د خدای صحیح، محرمات د عبادتو غلط. نظر د الله صحیح، نظر د عبادتو باطل. دا حرمت علیکم المیتۃ دغه محرمات د خدای دي. چې کوم شی الله حرام کړی دی هغه به حرام وي، چې کوم خدای پاک نه دی حرام کړی هغه ته به حرام نه وایي. نو حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شی په تاسو باندې مردارا، والدم حرام کړی شی په تاسو باندې وینا. دلته کې تاسو خېلی دا والدم مطلق راغلی دی. د بلاغت مسله دلته چې کوم دی د المیتتونه مضاف حذف شوی چې اکل المیتۃ دی. حرام کړی شی په تاسو باندې خوړل د مرداري. مردار نه د حرامه، یو ځکه مردار پرته دی کنه خو خوري به نه. حرام دی په تاسو باندې خوړل د مرداري. مردار هغه ساروی ته وایي چې هغه مردار وینه دی ونه وزي ذبح ونه شي. هغه ذبح اضطراری وي او که ذبح اختیاري وي. ذبح دوه قسمه ده، یو اضطراری ده، یو چې کوم دی اختیاري ده. اختیاري ذبح هم ښکاره ده چې سړی څاروی چې کوم دی راواخلي او باقي په خپل لاس یې ذبح کړي، مرداره وینه ترې وبهیږي. یو ذبح اضطراري ده، یو څاروی دی مثال په طور باندې کوهي ته پرېوتو، اوس د هغې سر ښکته لاړه، ته چې کوم دی وایه دې سبا څه کې د ده نه بس وینه ایستل غواړي. که هر ځای کې دی وایه، په هر ځای دی وایه چې کوم دی زخمي که مرداره وینه ترې وویته بیا خوره. پوهېږي؟ دغه رنګې دی کوم دی یو څاروی دی په غشي دی ویستو، په تیغ دی وایه ویستو، ولو که هغه مړ دی خوره، وینه ترې لاړه مرداره او باقي په تیغ دی وایه وویستو. نو هغې بیا چې کوم دی ذبح نه غواړي. نفس چې کوم دی مرداره وینه ترې ووته خوره. یو شی دی په ثقل سره مړ شو، په ثقل سره هغې بیا ذبح شرط. زمونږ ستاسو په معاشره کې ډېر خلک عوام وروڼه اکثره په مردارو کې اخته وي. کله دا دغه ولي دا مرغۍ ولي
مرغې ولي باقي په هوا کې استمړه شي اکثر چې کوم نه په دې بادي باندې او په دې غولکه باندې ولي په کاڼي باندې چې دا پریږي غمړی مې سر ته ورته خوري دا مردار ده دغه ذبح شرط ده ځکه دا غولکه باندې یا په بادي باندې یا په دې ټوپک باندې وشتل دې ته قتل بالمستقل وي او قتل بالمستقل کې ذبح شرط په دې خبره هم پوهیږي یو هغه قتل له چې هغه دې کوم دې په تیر باندې وشتي په غشي دې وشتو په تیرش دې وشتو بیا دې کوم دې کې ذبح شرط نه ده په دې خبره هم پوهیږي یا یو سپېلې یو ښکاري سپېلې ساتلې بال دې ساتلې دي او دا دې ښکار په خوشي کې په وخت د ارسال کې یو جون کې وایا بسم الله ویلا یا گزار دی وکړو په غشي باندې په وخت د رمې کې بسم الله ویلا بس انت چې کوم دغه صاحب مړ شو وایي هغه زخمی شي ویني ته وبدا ولو کې ساتي خطر تی خورا هر په خوراک روانه په قتل بالمستقل کې او غیر مستقل کې دا فرق دی علامه تفسیر مظهری رحمه الله د دې آیت په ځل کې دومره تفسیر کړی دی چې دا میتت څه ته وایي دنیا مسائل ذکر کړی دي د مسلې د عنوان په شکل باندې مسله په دغه ښکار مسلو کې ډېر وضاحت کړی دی یاد ساتي چې کوم څه دغه دی مرغې دی وشته او ذبح دې نکله په غوله کې باندې دغه بنخري دا مردار ده کله کله زمونږ استادو په معاشره کې بعضی خلک چې کوم دي شولو وخت کې دا شولو کوي په ډانګ باندې چې کوم دي بل هوا کې گزار کوي دا چمچنه یو شی پشي دا په کې لګي دا پریوزي دغه هم وایي دي چې ذبح شرط ده واقع چې کوم دي دا چې ذبح کې الا بخوري چې ذبح شوی نه بخوري دا مردار ده نو حرام دی وای حرام کړی شي بتا زبانه خوړل د مرداره باندې خوري ابه خپل وخت به خبره کوو اوس پاسې خبره وده کیږي دا مرداره نه ده دغه هیڅ قسم تصرف وته نه کوي یو ځکه مردار خر پروت دی مردار ساروی پروت دی ته دغه وغه سپیله باندې راوړي چې هغه وخه راواخلي سپیته کېږي چې دا وکړه حالان کې سپیره پاره خورل روا دي وایي په خبر او ته به دغه مردار دلته نه راوړي ها سپې په څه خوشي کې زیات دي خوري یاد ساتئ ښا شریعت کې بیا دې کوم دې عقل نه چلی چې مردار د سپې خو خوري شي خوري به خو ته ول نه راوړي دی وجه نه یاد ساتئ کله زموږ تاسو په روان کې دام دي چې کله قرباني وکړو دغه وینه راخلي باقي دې کوم دې سارو ته ورکه یا سپې ته ورکه دا کار باندې کوي ته به نه راوړي که سپې خوري دی خبره پوهیږي که نه په مرداره کې به هیڅ قسم تصرف نه کېد الله حرام کړي یو دا تصرف دی چې د ځین لري کې دا خیر دی په خبره پوهیږي خو سپې له هم نه ورکه ساروي له هم نه ورکه الله له جهالت کې نه تیاری نوري ختمي کی تاسو ویا یادي باندې مشران ته ویا دي په خو به مشران چې کوم نه قرباني کوله نو دا قرباني وینه ویلا سره واغشه رجب به ما تک ځکه دې مولان نوري دی یو کا چې لکه د اختر پرز باندې لوی اختر پرز باندې مروجه دي او په قرباني باندې کوم نه روزه ماته نو دې به دغه مردار وینه راواغښته باقي به جب کې خو د روزه به ما تک نو په خبر پوښتنه دا جهالت ده کله په خاطر سیو د مشان ته پته یا ما په سو تایید کوي یا ویل کوي کله به د ماشومان په دې سر باندې دا دغه لګیدل چونګې سپونه به یو بیماری به دغه وینه به راواغښته دغه په دې سر به واچول کله تجربه به دا و چې بعضی ونه به کوم دی میونه کوله نو هغه وینه به راوړو دی میوین ویخته به واچول دا بیا بار کوي دا تصرفات ټول نه روان دي پوهیږي وحرمت حرام کړی شي په تاسو باندې المیتۃ وای خړل د مرداري په مردار کې به تصرف نه کوي ودم حرام کړی شي په تاسو باندې وینا دلته زمونږ د استادو مقصد په دی ودمو لفظ کې دی چې دلته دا ودمو مطلق ذکر دی مطلق وینا نه د حرام ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احل الله لنا المیتتان والدمان الله باندې په حلال کړی دي دو مردار او دو ویني دو مردار حلال دي دو ویني حلال دي کم السمك والجراد يوم ايده يوم لخاندي والكبد والطحال یو جیگر دی او بل اینه دا جیگر نه دی دا او دا وینا دا هم وینا ده خو وینا منجمده ده دا وینا ده کنه ده وینا ده خو منجمده ده دا رنګه دا مې چې کوم دی یادم لخان د کی ذبح شرط نه ده
دا نفس چې کوم دی مې دی وای د وګونه بار راوي کوسته مړ لیکل قرآن دا مردار ده مې ته دا کنه مې دا باندې چې ذبح نشته غیر دې چې ذبح شوی نه دی هر پر خور روا دي کنه روا دي وای روا دي نو دلته ودا مو سمانا نو دی آیت کې اجمال دی آیت کې څه شوی اجمال دی روسته چې کوم دی تفسیری ذکر دی سورۃ انعام تاسو راوړوي یو سل 45 نمبر آیت اتمه سپاره یو سل 45 آیت اتمه سپاره قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة خالي دلتا تاسو جزر نشي الله عليها سورة وایا انعام اتم سپارا یوصل 45 نمبر آیت قل تورتو اید اللہ پیغمبرا لا اجدو زنموما فيما پاسکی اوحی الیا چی وحی کڑشوی ماتا محرما حرام اس شید حرامنا علا طاعم پیو خورون کی بانی یطعمو چی خوری اغیلرا الا یکون میتتا مگر دا چی مردارا بنخوری دا حرام دا او دمن او یا وین مسفوحا ادا دمن مطلق ذکرو او دلتا وصل سبتا کہنا دی مسفوحا وین ذکر نے بیدون کی وین حرام دا آیات ساتیخا پا سالو کی دو قسم وینی یو هاگا وینی چی اپا دی رنگونو کی بیدون کی وینی دا وین مردار دا دا بنخوری دا هم پلیت دا هم نجس دا چی کپڑو تا ورسی دا باقی چی کنی پاقی منظم دا کی یو هاگا وین دا چی اگا غیر سائل وی لکه سڑے ساوی زبا کی او ددن مردار وین او بیدا دا غی نرست تا دا وقت چی کم نے کٹ کٹ کے دی وقت پسی وین دا وین پاک دا کی پلیت دا وای پاک دا هم پاک دا هم حلال دا او باقی دی کوم دی هیڅ مشکل پکې نشته که یو سړی داسې کوي چې دغه وینه دا غوښه نه ده غوښه دغه وین نه وین زینو او سره دی وین نه راخلیو په خیو خوري دومره به خوند درکې دومره خوږی چې زه ته نه شم په دې غوښه کې دا خوږوالی دا د دې وینې د وجې نه دی که دغه وینه چې کوم دی غوښې پسې لګېدلې ده بیدون کې وینه نه ده ستا کپړو ته ورسېده په دې مونځ کېږي که نه کېږي دې پرې پوښ نو کومه وینه حرامه ده بیدون کې وینه او دم مسفوحه یا حرامه به دغه مګر دا چې وي هغه وینه بیدون کې نو دلته کې ستاسو خیلي په دې صورت کې اوس مسفوحه قید راغی اول سو او دمو نو په آیت کې سو اجمال او په دې آیت کې څه ذکر شو سره پوه شئ دې ته تفسیر د قران وایي په قران سره منفصلا دیم تفسیر د قران دی په اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دویم قسم دی دا دویم مرتبه په هغه 15 مراتبو کې د قران د تفسیر نرستا دویم مرتبه دا تفسیر د قران دی په اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا هم زمونږ استاد لپاره حجت او دلیل دی هغه لپاره به تاسو د سورۃ النحل 43 نمبر آیت راوړئ سوال سمجي پاره سورۃ النحل 43 نمبر آیت بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله بالبينات بالبينات جاری مجرور دے ندر پارا بعامل پٹ رہو باسی وارسلنا اللہ منگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بالبينات یا دغه پیغمبران بالبينات بدلایل واضح باندې والزبر او پاغه صحیفو باندې چالم قرآن کتاب ور کړو چالم صحیفه ور کړو وانزلنا الیک ذکر او موږ نازل کړی تا ته زما محبوب پیغمبره ذکر قرآن ذکر نه مراد څه شی قرآن دی رسول پارا لتبین للناس لتفسر للناس دې لپاره چې تفسیر وکړي چې کوم دی وایا خلق تا پسوانی بقولک وبعملک وتقریرک څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل عمل تقریر دا ټول زموږ استاد لپاره څه دی حدیث دی قول فعل تقریر دې ته حدیث لتبین للناس دې لپاره تفسیر وکړي وای خلق تا ما ده هغه سنزل الیهم چې نازل شوی دوی ته ولعلهم يتفکرون او د پاره دې چې دوی سوچ او فکر وکړي وایا په دې قران کې چې په کوم شی کې دوی ته امر دی د کوم شی نه دوی منع شوی دي دا تفکر چې کوم دې کاری مونږ تاسو ته سپار نه دی ښا تفسیری پیغمبر ته سپار لري چې ته به دوی ته تفسیر کې او دا خلک په قران کې تفکر کوي لازم کار دی ګران دی ښا الله دې زموږ استاد د الله په کتاب کې تفکر نصیب کړي سوچ او فکر بل ځکه لعلهم تصلون لفظ راغلی دی سورۃ الزخرف کې دلته دین دا معلومه شولا چې تفسیر د قران په اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دویمه مرتبه ده دې د تفسیر د قران په چا سره وای دویمه مرتبه تفسیر د قران نه په اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا دویمه مرتبه ده ښا په مراتب د چا کې د تفسیر اوله مرتبه تفسیر د قران په قران سره دیم تفسیر د قران په اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم تفسیر د قران په اقوالو د صحابه کرامو سره په ارشادات د صحابه کرامو سره په دې صحابه کرامو کې بعضي هغه صحابه دي چې مشهور دي لکه خلفای راشدین المهدیین او بعضي هغه دي چې غیر مشهور دي لکه باقی صحابه شو اوس دا تفسیر د قران په اقوال صحابه کرامو سره ولې زموږ تاسو لپاره حجت دی او ولې دې کوم دی وای دا دلیل دی دا یو وجه تاسو ته ما خو دلی و چې صحابه کرام بالذات شاګردان د رسول الله دي او دې صحابه کرامو ذکر هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم نه کړی و استفاده هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی و او دغه صحابه زمونږ عقیده دا ده چې دا ټول عدول دي صاحب د نور الانوار زمونږ تاسو د اصول فقه کتاب دی دا غیر په حاشیه کې یو قول نقل کړی دی واهل السنه والجماعه كف اللسان وايقنوا بان الصحابه كلهم عدول الامه وخيارها دا اهل السنه والجماعه ټول د عقیده ده چې صحابه کرام ټولو دا د امت عادلان دي او د دې امت غوره خلک دي دا زموږ تاسو کلک عقیده ده مونږ تاسو د صحابه په شان کې هیڅ قسم خبرې نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ذکر النجوم فاسكتوا واذا ذکر القدر فاسكتوا واذا ذکر الصحابه صحابي فاسكتوا د صحابه په شان کې به خبرې نه کوي د قدر د تقدیر په باب کې به خبرې نه کوي د ستورو په باب کې به خبرې نه کوي چې کله دې ذکر شي په چپ پاتې شي او دا ډیره ښکلې عقیده ده صحابه په خپل دور کې قسم حالات پې راغلي خپل مابین کې اختلافات هم راغلي هغه کې نه دي راغلي خو زمونږ استادو لپاره څه پکار دي کف اللسان جبه با بس بند نسات دیو جنا علامہ صابونی رحمه الله یو قول نقل کړی دی چا دې د پوس کړی دی چې صحابه په مابین کې اختلافات راغلي دا هغه ته ویلي دي وی الله پاک زمونږ لاسونه دا غي د ویو نه ساتلي دي مونږ خپل خلی هم دا غي نه ساتو
چې سم موږ دی وخت نو خبره پوهیږي زموږ لاسونه د هغې نه محفوظ دي نو موږ خپل ژبې محفوظ ساتو د صحابو په شان کې خبرې نه کوو خدا عقیده به ساتئ چې دا معیار حق دی معیار ایمان دی ټول عدول امت دی په صحابو کې کشر صحابي ادنا لفظ ته زما خلل نه راځي ښه کله کله خلک بازي وایي ادنا صحابي ادنا لفظ به نه وایي خبره خو پوهېږي د صحابو په شان کې به نه د ادنا لفظ نه وایي بلکې داسې به وایي چې په صحابو کې کشر صحابي چې د ټول نه کشر صحابي وي د دې دنیا د دې ټول امت ائمه مجتهدین تابعین تبع تابعین دا ټول مليان ارث چې راجمع شي دغه صحابي نوک درجه ته نشي رسیدي په دې خبره او تاسو پوه شئ نو زموږ دا عقیده ده چې دا د ټولې وایي دنیا سرداران دي او دا زموږ چې کوم دی وایه معیار حق او معیار ایمان دي بس د دې وجه نه دا تفسیر چې کوم دی قابل قبول دی ښه بل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د صحابه په شان کې كانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علوما په ټوله دنیا کې نیکان خلک صحابه وو په ټوله دنیا کې علما ډېر ښه پوهېدونکي خلک دا صحابه دی وجه نه دغه صحابه کرام الله زمونږ استاد لپاره معیار ایمان ګرځولي دي د سورۃ بقره 14 آیت اول سپاره تاسو ګورئ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس دا الناس نه مراد صحابه دي مفسرین فرمایي اسلام په الناس کې دا د فرد عهد دي مراد له صحابه دي ځکه په دغه زمانہ کې بذات شاګردان رسول الله دا صحابه کرام بل سورۃ بینه کې الله فرمایي اولئک هم خیر البریه دغه صحابه کرام ټول مخلوق نه بهتر مخلوق دي بل آیت کې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله عزت راضی ما باقی چې کوم دوی زمانه راضی دي بل سورۃ النساء یوسر بالنسب نمبر آیت 15 سپارہ کی ذکر دی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى دې مؤمنان مراد هم صحابه کرام دي او چې غرقلا باقی د مؤمنان علاوه بل لار دې مؤمنان مراد صحابه کرام دي دی وجنا زموږ تاسو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ټول صحابه کرام دا عدول الامت او زموږ تاسو لپاره معیار حق دي دې پورې پوښ بل آیت مبارکه ده سورۃ انعام لسکم سل نمبر 9 نمبر آیت ده وما سپارہ الله وی اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی الله وی دغه صحابه کرام هغه خلق دي چې الله پاک دوی ته هدایت کړی دی په بهداه مقتدی په سبب د هدایت د دوی باندې تاسو اقتدا وکړئ دوی پسې روان شئ دی وجنا موږ د صحابه په شان کې خبرې نه کوو ها الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا ومن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم په خبره خو پوه شئ کنه دا درېمه مرتبه تفسیر د قران نه پس سره فاقوال دو صحابه کرام سره څلورم تفسیر د قران دی فاقوال د تابعین او د تبع تابعین سره بیا دغه تابعین ته او دا هم مشهور لکه مجاهد صاحب شو کله غیر مشهور وي لکه نور صاحب دغه شو تابعین شو دی وجه په مسیح ذکر کړی دی اذا جاء تفسیر من مجاهد فحسبک چې کله تا ته تفسیر د مجاهد صاحب نه راشي ولا ستاره لپاره کافی دی ډیر وای تابعین دي تبع تابعین ان شاء الله روز به حواله ورکو چې دا تفسیر دا د مجاهد صاحب نقل دی دا د قتاده صاحب نقل دی دا د دنه نقل دی دا د دنه به خاص کر علامه تفسیر ذکر دی زاد المعاد زاد المسیر او تفسیر د کې بیا ډیر اقوال نقل دي اسو مرتبه شي سلام په تفسیر د قران دی موافق د قواعد نحویه او صرفیه موافق د قواعد نحویه او صرفیه دې وجه نشا سے فرمای چې مفسرین مختلف ډلې دي څوک چې کوم دي قرآن مفسرین دي څوک چې کوم دي حفاظ
څوک چې کوم دی وایا متکلمین دي، څوک چې کوم دی صوفیه کرام دي، څوک ادبا دي، څوک چې کوم دی نحویان دي، دی وایي مختلف تفسیرونه چونکه مفسرین کړی دي. چا په یو باب کې چا بل، بعضې فقها دي اکثر د مسلې چې کوم دی فقهي مستنبط کوي، بعضې چې کوم دی هغه قرا دي د قرات مسلې ذکر کوي، بعضې ادبا دي اکثر چې کوم دی د قرآن د آیت په تفسیر کې شعر راوړي. دا 15 قسمه مراتب شو د تفسیر. ښه هسې زدم شو ډېر په اسانه زده کېږي. ښه بس به ګوښه هم دا بیا درته ویم ښه چې د تفسیر دپاره څو مراتب دي؟ 15. تفسیر د قرآن په قرآن سره، تفسیر د قرآن په اقوال نبی علیه السلام، تفسیر په اقوال صحابه او قال تابعین تبع تابعین، او 15 تفسیر د قرآن موافق د قواعد نحویه او صرفیه. بیا تفسیر د قرآن دو قسمه، متصلا او منفصلا. متصلا مثال هم ذکر شو من الفجر، او د منفصل مثال هم ذکر شو. بس دیکن دعا وکړئ.